الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، چونکه نن زمونږ اوساسو د دورې تفسیر ابتدایي اولنۍ ورځ ده، د الله په فضل او کرم باندې هغه شروع کیږي او د الله نه به دعاګانې غواړو چې ویشتمه یا تیشتمه د رمضان المبارک باندې که چېرته ژوند باقي ان شاء الله د دې به اختتامي پروګرام د الله په فضل طریقه به په هغه کیفیت باندې هغه دا چې د شعبان د میاشت کې لکه څنګه چې زمونږ د هر ماسپښینې درس نیمه ګنټه یا درې پاوي په هغه کیفیت باندې به ویل کېږي تر څو پورې د عملګری اشنام شي وسره او چې کله رمضان المبارک راغی نو به ان شاء الله د ماسپښین منځنه مازیګر منځ پورې په هغه زړه کیفیت او ترتیب باندې به زموږ تاسو درس جاری. نو د افتتاحي خبرو لپاره فضیلت الشیخ شیخ الحدیث مولانا احمد شاه صاحب له دعوت ورکو چې هغه موږ تاسو د قرآن په اړه کې څه خبرې وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زما د ایمان او د اسلام او د قرآن او د سنت او د توحید او د سنت مینوال ورونو، د قرآن او د سنت د کاروان مخلصینو، هاغه بندگانو د الله تعالی چې الله رب العالمین موږ او تاسو سره دا پیرزوینه کوي چې خپل بهترین کتاب او بهترین خزانه موږ او تاسو ته په لاس باندې راکړي. انسان د مانځه په هر رکعت کې دا دعا کوي چې اهدنا الصراط المستقیم. الله ته موږ ته د صراط مستقیم او د نیغ لارې هدایت وکړه. دا هر مسکون کې هر مسلمان د ورځې د شل کرته نه زیات وي اهدنا الصراط المستقیم، چې الله مونږ ته د صراط مستقیم هدایت وکړي. او دا د ټولو نه ډیره مهمه خبره ده چې الله رب العالمین مونږ ته صراط مستقیم او داغه هدایت نصیب کړي، سیده لار او داغه هدایت. قران کریم کې د شلو نه په زیاتو آیاتونو کې صراط مستقیم قران کریم ته ویل ده. سیده لار، نیغ لار، الله ته رسون کې لار، جنت ته رسون کې لار، مقصد او هدف ته رسیدون کې لار، هغه د قران کریم لار ده. قران کریم وحی جلی ده او د دې تفسیر او د دې تشریح چاغه ته سنت او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی، هغه د دې سره پیوست شوی شه دی. الله رب العالمین به هغه بنده دعا قبل کړی وي چې هغه قران کریم راخلی او پاغي باندې ځان پوي او دې باندې توخ ور کوي او په دې باندې خپل عمل برابرای. ورنه هر انسان او هر مسکون کې او هر مسلمان په ورځ کې دا خبره کوي چې اهدنا الصراط المستقیم. دا دعا الله رب العالمین دا هغه چا په بارکه قبلې چې څو قران نواخلي او دې تخپل زړه، خپل سینه او خپل ژوند خلاص او د ځان سره دا فیصله او تصمیم وکړي چې زه به د خپل ژوند په دې قران کریم باندې برابر وم. عزتمند دا وخت لګ دی، فإن شاء الله تبارک وتعالى دغه علم ډیر لوی دی او تاسو ته دا یو خبرو کوم قران کریم مخه ته دی او کبیا د دینه چا پورته خبره ما ته راوړه زه ان شاء الله به بیرته ترمیم او د افغانستان په سرزمین باندې
یعنی دا خبره زه په تور د صفات د مبالغه نه کوم کله دینه بیا چا پورته پیدا کړه سبا زبرته ان شاء الله ترمیمه ما لسره زی ورسته چا بیا د دینه بل خبره په پیدا کړه زه لسره زی ورسته خپل خبره راکوم د افغانستان په سرزمین باندې څومره چې شیخ سردار ولی صاحب قرآن کریم باندې او د قرآن کریم په تفسیر باندې پويږي نو بل څوک نه پويږي زه تاسو ته دا خبره زکوم کله دینه چا پورته خبره پیدا کړه او راته ثابت کړه دا تاسو یاد وساتئ زبیر تاسو په مخ کې وایم چې نه د شیخ سردار ولی نه د پلان کې عالم په قرآن کریم کې او د قرآن کریم په تفسیر باندې خپ پیدلو زدا می تاسو سره وعده ده الحمدلله الله رب العالمین قرآن کریم کې ورته پوي ورکړ په ټول نړۍ کې د قرآن کریم استاد او ماهر چې منل شوی او شیخ عبدالسلام سے منل شوی دا بلا مبالغه خبره ده داغه تفسیرونه او کتابونه د قرآن کریم په دې دلیل دي تفسیر مطالعه به نور خلکو ډیری کړي خو قرآن کریم کې مهارت او امک د خپل استاد تفسیر او قرآن او منهج هغه ورته هو به وسم په یاد دی او د دې سره چې د خپل څومره مطالعه کړي دا کوي وس هغه زګورم تاسو ته الله رب العالمین د استاد درکړی دی چې دا د افغانستان په سرزمین باندې نشته دی او که چاته ثابت شولم نو ماته دی و ان شاء الله زه بیرته خپل خبر نه رجوع کوم او زه تاسو ته دا وایم چې ددنه د فلان کې عالم ډیر پوهه دی داغه قرآن کریم زده کوي او که داغه موسنه کېږي به ددنه زده ځکه مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی و انزل الناس منازلهم خلق تخپل مرتبه ورکړي چې ددنه په قرآن کې بل لوی عالم او د بل مرتبه والا پیدا شو مونږ ته توي چې دغه دی مونږ د یو شخص بندگی نه کوو مونږ د الله رب العالمین بندگی کوو دا تاسو یاد وساتئ په دې ځواني کې الله رب العالمین تاسو ته دومره بهترین جماعت لاند پلانډا قالین پکې غوړې دي برق شته دی د لاس فکر تنظیم جوړ دی دوبو تنظیم شته دی او تاسو کوم خطر هم نشته دی کوم دښمنی هم نه لري د چا سره او صحت او بدن دی روغ دی راشه د دې موقع نه استفاده وکړه بیا به دا موقع نه وي دا موقع به هر وخت نه وي دا موقع به هر وخت نه وي مکی والو ته الله موقع ورکړ نبی عليه السلام قرآن ورتراولي ګرو هغه نه شکر وکړه مدینه منوره ته لاړو مدینه منوره کې نبی عليه السلام لس کال او بیا وفات شو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يقبض العلم الله بیا دا علم اخلي ام فالله دا علم د اخلي چې کله کله علما واخلي هغه علما یا ژوندۍ نیوي یا ورته الله پاک رزق بل ځکه وري کی یا ورته الله د هجرت اسباب برابر کی دا موقع د عزتمندو دې موقع نه ګټه واخلي الله رب العالمین دې تاسو اخلاص قبول کړي تسپر لید مولا سردار ولی عجیب شیخ القرآن دے مولا سردار ولی باطل فرستو تا عذاب قاتل خزان دے مولا سردار ولی عجیب شیخ القرآن دے مولا سردار ولی ټولا نړۍ پر دروهانا مولا سردار ولی عجیب شیخ القرآن دے مولا سردار ولی نورانی تاج ممترا کڑے پاک سبحان دے مولا سردار ولی عجیب شیخ القرآن دے مولا سردار ولی زکه خو استای په شیرونو مولا سردار ولی عجیب شیخ القرآن دے مولا سردار ولی کامیاب تا ګران د مور او پلار او د خپل ځان دے مولا سردار ولی عجیب شیخ القرآن دے مولا سردار ولی کامیاب تا ګران د مور او پلار او د خپل ځان دے مولا سردار ولی عجیب شیخ القرآن دے مولا سردار ولی ساقب صفت لري چې ستوری د اسمان دے مولا سردار ولی عجیب شیخ القرآن دے مولا سردار ولی عجیب شیخ القرآن دے مولا سردار ولی